السلام علیکم ملګرو څنګه امید ده چې ټول بخیر. ملګرو زه انور علي تاسو ته مخاطب یم. ملګرو دا ویډیو چې دا زموږ سره د اوجي واتساپ کوم پروفیشنل سیټینګ دی هغه په باره کې زموږ په نیکسټ ویډیو کې سیمپل سیټینګ بیان کړی و. اوس چې نو پروفیشنل سیټینګ نمبر دی. نو ملګرو زما د فیسبوک پیج وسه پورې نو فالو کړئ، نو زما د فیسبوک پیج انور ټیچ فالو کړئ او ورسره کو ویډیو خوښ شوه نو لایک یې کړئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ. نو راځئ ویډیو ته چې تاسو ته کوم د اوجي واتساپ کوم پروفیشنل سیټینګ دی تاسو ته وښیو. اوجي واتساپ ته مونږ رالو صحیح شو. اوس دلته کې چې کوم دا پلس غونتی نشان دی په دې باندې کلیک کوئ او که نه په دې 3 ډاټ باندې کلیک کوئ. په دې دواړو کې اوجي او واتساپ کوم پروفیشنل سیټینګ آپشن دی هغه پکې شته. نو مونږ معلوم ساتي په دې پلس والا نشان باندې کلیک کوو ځکه چې دا ډېر زیات کاره دی جو بس هر څوک په دې باندې کلیک کوي. بیا دلته کې دا یو اولنی نمبر آپشن چې په دې باندې به کلیک کوو. تاسو ویلدو دا دی اولنی نمبر آپشن په دې باندې به کلیک کوئ نو تاسو ته به دلته کې دا داسې انټرفیس شو شي. لاول نمبر دلته زه تاسو د کوم د واتساپ اوجي واتساپ اباوټ دی هغه زه تاسو ته ښیم دا چا جوړ کړی دی. دا چې نو اوجي واتساپ دی اوجي واتساپ پرو v17.30 ورژن دی او جوړ کړی دی بای alexmode.com او دغه دی او زه تاسو ته د دې واتساپ کوم اپډیټ چې نو هغه زه تاسو ته ښیم. اوجي واتساپ چې نو هغه چې نو په دې کوم v.13 ورژن چې نو په دې کې یو څو سیزونه اپډیټ شوي دي. تاسو لیدای شئ موږ په اپډیټ باندې کلیک کوو. اوس واتساپ چینج لاګ باندې به کلیک کوو. په دې باندې کلیک کوو نو دا تاسو ته لیدای شئ بیس اپډیټ واتساپ چینج لاګ وی 17.30 ورژن دی خو دا کوم دا تاسو ته کوم اډیو آپشن ښکاري او انیبل دا چې دا په واتساپ کې نور دغه شو دی اډ شو دی. دا لاول پکې نه اوس پکې نور اډ شو دی. نور ورژن چې نو وی 17.20 کې دا زاړه آپشن چې کوم دی نو دا دی پکې اوس پکې نوی چې نو دا دی دا اولنی آپشن چې نو دا انټ بین پروټیکشن. کله چې تاسو په واتساپ باندې چرته داسې کسانو ته میسیجونه وکړئ چې هغه نمبر سره نه سوي او تقریبا تاسو 30 کسانو ته میسیجونه وکړئ یا ته ګروپ انویټیشن ولګئ نمبر یې سره نه سوي او تاسو ته ولګئ نو هغه واتساپ کوم کمیونټي چې نو هغه تاسو له واتساپ چې نو هغه بین کی. نو کله چې دا واتساپ تاسو انسټال کړئ نو هغه کم بین والا آپشن چې نو هغه به ختم شي. بیا تاسو په دې باندې ساده اکاونټ جوړولی شئ. نو یو خو په دې کې دا خصوصیت دی چې بین واتساپ چې نو هغه ان بین کوي. صحیح شو. اوس نور واتساپ چې کوم سیټینګ دی هغه به تاسو ته وښیم. اوس پر اولنی آپشن چې نو پرایویسی اینڈ سکیورټي په دې باندې کلیک کوو. په دې کې اولنی سین دی اولنی آپشن دی فریز لاست سین. دا چې نو دا موږ له ان پکار دی ځکه چې کله څوک واتساپ کولاو کی او بیا هغه چې نو هغه واړی یعنی د موبایل نه داسې ریمو کی چې داسې ریمو کی نو هغه بیا تاسو ته کم سین چې نو هغه چې کم وخت باندې ریمو کړی نو هغه به تاسو دلته کې شو کوي او واتساپ کم نمبر دلته کې کته دې سیټ ته به دلته کې شو کوي واتساپ کې. صحیح شو. واتساپ د کانټیکټ د لاندې. نو دویم چې نو هغه کانټیکټس دی. کانټیکټس باندې به کلیک کوو. د کانټیکټس کې چې نو په دې کې هم ډېر زیات غټ سیټینګ دی ځکه چې دا کانټیکټس چې نو دا هر چا سره کانټیکټس یو په مونږ اصل کې واتساپ د کانټیکټ لپاره استعمالوو بلکې د ګروپونه چې نو دا خو چې نو وزګار کسان استعمالوي. صحیح شو. دا چې نو دا تاسو اولنی باندې چې کله صحیح کلیک کوئ نو دا کم هاید بلو ټیکس هغه کم آنلاین نشان چې هغه به غایب کی. بیا هاید سیکنډ ټیک کم سیکنډ والا ټیک چې نو هغه به غایب کی. او دلته کې اصل کې دا دی هاید بلو مایکروفون دا کو تاسو ان کوئ نو امان کولای شئ خو اصل کې دا اخرنی سیټینګ چې نو دا ډېر زیات ضروري سیټینګ دی. دا چې نو دا چې کله تاسو بل چاته میسج کوئ نو هغه چې نو هغه دلته کې ښیي چې کله تاسو وایس ریکارډینګ کوئ نو هغه ریکارډینګ کوي او په بل واتساپ کې تاسو ته ښیي او چې کله تاسو ته څوک میسج کوي نو هغه ټایپینګ کوي نو چې کله تاسو آن کوئ. صحیح شو. دې بلو دې سرکل باندې صحیح نشان پکې وکړئ بس آن شو نو هغه به بیا تاسو نور کانټیکټ هم نشو کېږي. صحیح شو. اوس دلته کې دی په ګروپ کې نو په ګروپ کې هم همدغه سیټینګ دی. دا چې کله تاسو آن کړئ نو بیا تاسو ته نور کسانو ته تاسو کوم ریکارډینګ یا نور څه نو کم ټایپینګ یا ریکارډینګ نو هغه نور کسانو ته باندې شو کېږي. صحیح شو. دا هم آن پکار دی. نو دا دوه سیټینګونه ته وشو. صحیح شو. دا نور کم سیټینګز چې دي دا لاندې براډکاسټ او کسټم پرایویسی دا چې نو دا ډېر زیات ضروري نه دي دا چې نو دا سکیپ کړئ. اوس چې نو کال والا کم سیټینګ چې دی دا ډېر زیات اهم دی ځکه چې دا زموږ په معاشره کې چې نو دا ډېر زیات اهم دی چې کله په واتساپ باندې تاسو څوک کال کوي نو چې کله تاسو ته څوک کال در میلاو کړي نو هغه به تاسو ته اټومیټیکلی یا به کټ شي او یا به دلته کې تاسو لیدای شئ دا درې څلور آپشن یې ورکړي او دلته کې کال
وای هو کین کال می وای مونږ ته چې نو وای د کوم اوج واتساپ ته چې نو وای د ته کال څوک کولای شي نو اولنې د ایوری ون دویمې د مای کانټیکټ ایکسپټ او دا د سلیکټ کانټیکټ تاسو چې کوم کانټیکټ سلیکټ کوئ هغه به تاسو کال کولای شي نور کسان به تاسو کال نشي کولای او بیا د اخرنۍ د نو باډي یعنی هیڅوک به هم تاسو ته کال نشي کولی صحیح شو نو باډي چې موږ سلیکټ کړو بیا تاسو دلته کې لیدای شئ نور آپشن هم کولی شئ دا چې تاسو لیدای شئ نو چې نو باډي ته شو نو وایي په نو باډي کې چې نو دا تاسو یو آپشن ولا ورکړئ چې کله تاسو څوک کال کوي نو دا کم واتساپ چې نو واتساپ کم سیستم چې نو هغه به هغه تاسو څه شو کوي نو دا تاسو ته لاولنې نو هغه نو انټرنیټ کالینګ چې کله هغه تاسو ته کال میلاو کړي نو هغه ته به یو د وښیي وایي چې ستاسو سره انټرنیټ چې نو هغه کمزوری دی یا کم دی هغه به ورته وښیي یا کال ډیکلاین وایي به چې کال په طرف یې کټ شو یا وایي چې ناټ انسر یا به وایي چې دا کوم واتساپ والا چې نو هغه نوم به دلته لیکلی از انیبل ټو ریسیو واتساپ کال دا اولنۍ اخرنۍ سیټینګ چې تاسو ته ښایم زه د خپل کوم اوج واتساپ ته کال کوم د ساده واتساپ نه تاسو لیدلی شئ د دې اوج واتساپ ته مونږ کال کوو ساده چې دغه آپشن ښیو که نه مونږ چې کوم آپشن انکلی دی اوس به تاسو د هغې کمال کال ورمیلاو کو اولنۍ خو چې نو کال ډیکلاین شو او دویم تاسو ته دا میسیج راغی مونږ خپل یو واتساپ نه بل واتساپ ته میسیج کال کوو نو هغه تاسو ته مونږ چې کوم سیټینګ نو کلی وایي اوج واتساپ از انیبل ټو ریسیو واتساپ کال ایټ دس ټایم مونږ چې کوم آپشن وکړی هماغه آپشن دی ګوره تاسو لیدی شئ هماغه اخرنی آپشن دی نو دا چې نو دا تاسو لګولی شئ کله چې تاسو څوک داسې تنګی را تنګی جو بس دا تاسو ورته ولګوئ تاسو ته کال کوي په مخه نو بیا ورته دا ولګوئ هغه به تا ته بیا ستا د اجازه نه بغیر کال نشي کولی کله چې دا ته ایوری ون ته ورواړئ یا مای کانټیکټ ته یا ته کوم کسان سلیکټ کوئ چې دا کسان ما ته کال کولی شي دا نور چې نو دا نور ما ته نه دی کوي نو دغه هم کولی شي صحیح شو اوس دلته کې چې نو دا کوم دغه چې نو آپشن دا چې نو ډیزیبل فارورډینګ الاو یو ټو ریسینډ میسیج وداوټ فارورډ دا چې کله تاسو ته څوک میسیج وکړي که نه نو تاسو ته یې له پاسه لیکلی چې دا میسیج فارورډ شوی دی یا د پخپله لیکلی دی او تاسو ته میسیج وکړو نو دا چې نو دا ان پکار دی ځکه چې تاسو کله بل چا ته میسیج فارورډ کوئ که نه نو هغو ته به داسې نه شو کېږي چې دا میسیج چې نو دا فارورډ شوی دی یا د پخپله لیکلی دی او دا ډېر شو دا بل یو سیټینګ دی انټ ډیلیټ میسیج انټي ډیلیټ میسیج دا سیټینګ چې نو دا هم ډېر زیات اهم سیټینګ دی ځکه چې دا مونږ دا ویډیو کې چې کوم واتساپ مونږ یا دا واتساپ شو کړی و دا مونږ هم د دې سیټینګ دپاره شو کړی دا چې کله تاسو ته څوک میسیج وکړي او بیا ډیلیټ پاره ایوری ون ور ووایي او ډیلیټ یې کړي نو ستاسو واتساپ نه هغه میسیج نه ډیلیټ کېږي صحیح شو او دلته کې د شو بلو ټیکس افټر ریپلای کله چې تاسو ته څوک ریپلای وکړي ستاسو په میسیج باندې څوک ریپلای وکړي نو هغه ته به هغه کوم چا چې ریپلای کړي هغه نمبر ته به یو بلو غونټه کې نشان ښیي صحیح شو او دا سیټینګ چې نو دا هم دغه شانتې ان ټیک دی هاید ویو سټیټس دا چې نو دا هم ټیک دی او انټي ډیلیټ سټیټس دا چې نو که تاسو چېرې ستاسو نه څوک سټیټس په خپل واتساپ باندې ولګوئ بل څوک خپل واتساپ باندې سټیټس ولګوئ او دلته کې واتساپ له ورکړي او بیا ډیلیټ کړي نو ستاسو واتساپ نه به هغه سټیټس نه ډیلیټ کېږي صحیح شو او دلته کې به د سیکیورټي کې چې نو دا تاسو په خپل واتساپ باندې پاسورډ هم لګولی شئ د کولاوالو لپاره کله چې تاسو واتساپ کولاوئ نو تاسو پاسورډ هم لګولی شئ دلته کې هم تاسو ته درې آپشن درکړي دي یو فنګر پرنټ یو پیټرن او یو پین په دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو پې پاسورډ لګولی شئ صحیح شو دا د چینج لاک پیټرن ویل پیپر دا چې نو دا هم تاسو بدلولی شئ میک پیټرن ویزیبل دا هم داسې دی لکه سکرین د کوم لاک سکرین چې نو هغه کوم پاسورډ یو دغه دی هماغه په شانتې دی تاسو پاسورډ چینج کول غواړئ د دې نه چینج کولی هم شئ نو هغه پاسورډ چې نو هغه اصل کې 000 دی دا ما لاول پاسورډ لګولی او ډیزیبل پیټرن وایبریشن دا هم لګولی شئ اوس دا اوجي سټیکر چې نو په دې پسې خو چې تاسو ډاونلوډ کوئ نو په دې پسې به تاسو ته ویب سایټ ته تللی راځي اپډیټ اباوټ هم وشو اباوټ کې خو صرف دا د ایپس چې نو هغې معلومات لیکلي چې دا چا جوړ کړی دی او څنګه دی او نو دلته کې اوس دا دی دیمز په دې کې چې نو دا تاسو ته ډېر زیات اهم چې نو دا ډېر زیات اهم سیټینګ دی ډاونلوډ دیمز دا چې نو تاسو خپل واتساپ له کوم نوي کم سکرین ویل پیپر یا هغه ډاونلوډ کولی شئ کم واټر والا کوم چې واټر په واتساپ د سکرین چې نو هغه بیا ټول داسې واټر په شانتې لکه څنګه چې ګیلاس وي داسې یو په دې سکرین کې ګیلاس غوندې کې لګېدلی تاسو پکې اوبه یا څه داسې شنګولی او رنګ شنګولی هم شي دا دوه خو د دغه دپاره دي او دا نور چې نو ریسټور دی د دې نه تاسو بیا هغه واپس صفا کولی شئ کله چې تاسو پرې ولګوئ نو دې نه واپس صفا کولی شئ اوس چې نو ریس پریفرنس
ادینه تاسو د خپل کم سیټینګ کې چې تاسو غلطي ګوتې والی او دا تاسو وردباو کوي نو دا تاسو د غونډ سیټینګ چې واتس اپ د او جی واتس اپ دا به واپس صفا شي د هغه شان دي بشي څنګه چې واتس اپ انسټایل کی او ډیلیټ آل انسټایل دیم کم چې تاسو هغه کم دیم چې انسټایل کړلی کم هغه واټر والا یا سواله نو هغه به تاسو ته ډیلیټ شي تاسو واتس اپ نه اتوماتیکلی صحیح شو اوس چې نو کم یونیورسل چې نو هغه باندې به کلیک کو یونیورسل باندې کلیک کول دلته کې اولنې د کلرز باندې کلیک کو په دې کې تاسو یونیورسل کلرز چینج کولای شئ صحیح شو په دې کې تاسو دا کلرز چینج کولای شئ کوم د واتس اپ لکه تاسو واتس اپ چې تاسو کوم ځای باندې څنګه کلر لګوي نو هغه هم چینج کولای شئ صحیح شو تاسو له بس لږ پکار چې انګلیش ته لګون ته کې درځي نور ضرورت ته نشته ډیر ځات انګلیش ته دا خو بس وشو وز د سټایل لوک اینڈ فیل دا چې نو دا سیټینګ هم ډیر ضروری دی خو تاسو وایئ چې زموږ کوم واتس اپ چې دی هغه د عام واتس اپ په شان ښکاري جو دې ته واړوئ او دا کوم اولډ واتس اپ ته چې کوم اولډ واتس اپ چې دی هغه تاسو ته ښکاري جو هغه دغه اولډ واتس اپ چې نو دا به ډاونلوډ کول غواړي دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ او سیسټم ایموجي ایکسپریمنټل دا ته هم اړولی شئ اوس دلته کې مین سیټینګ دی لنچر آیکن تاسو چې کوم په سکرین باندې آیکن ښکاري که نه کوم دا آیکن چې تاسو ښکاري نو دا آیکن وایي تاسو څنګه بدلولی شئ کله چې تاسو کله د لاندې دا یو آیکن چې دی ما مخکې کلیک کو دا آیکن کو تاسو په سکرین باندې لګوئ نو دا هم لګولی شئ چې تاسو څنګه آیکن لګوئ پینک لګوئ داسې شین لګوئ شین سور داسې جلد تاسو هر نمونه آیکن لګولی شئ په سکرین باندې چې زموږ سره دا واتس اپ دی کوم زه خو په فیل حال دا ساده ولګوم یو ساده دا دی صحیح شو او بل ساده دا دی خو دا ډېر زیات ساده دی جدا پې ولګوم دې باندې یو ځل کلیک کړئ بس وبه شي او نوټیفیکیشن آیکن چې دی که نه کم نوټیفیکیشن چې تاسو ته راشي نو څنګه آیکن به شو کېږي نو دا آیکن نمبر 2 دا آیکن نمبر 2 صحیح دی او پوینټ سټایل تاسو وایئ چې په واتس اپ کې زموږ دا لیکل شوي نو دا څنګه ښکاري دی لکه تاسو دلته کې لیدی شئ دې ته به یې زه واړم روبوټ کم دا روبوټ میډیم چې دا نو دې ته به یې ورواړو دا لیکل به بیا تاسو ته همدغه شانتې ښکاري اوس دلته کې دا کوم اپشن چې دې ته به ورواړو چې دا لیکل به بیا تاسو ته ټول داسې ښکاري صحیح شو کوم واتس اپ کې بار سیټینګ چې نو هغه به بار داسې ښکاري کوم لیکل چې تاسو کوئ هغه به همدغه شانتې صحیح شو مونږ علم ساتي چې نو عام پوره دی صحیح شو بس دا پوره بس دویم نمبر سیټینګ ته ځو صحیح شو دویم نمبر سیټینګ نه دریم نمبر سیټینګ دی هغه هاید میډیا فرام ګیلري په دې کې که تاسو دلته کې دا فوټو باندې کلیک کوئ دا چیزونه تاسو آن کوئ نو چې دی نو دا چې تاسو ته کله په واتس اپ باندې څوک میسیجونه یا څه رالیږي نو هغه میسیجونه چې په تصویران رالیږي نو چې دا تاسو آن کوئ نو تاسو ته یې په دغه باندې نه شو کوئ کوم ګیلري کې چې نو هغه کې به تاسو ته نه شو کوئ ویډیو به هم نه شو کوئ په ایکسپلیر کې او ګیفټس هم نه شو کوئ او که دا تاسو بیا واپس بندول غواړئ نو دا ریسټ آل ور ووایئ دا به واپس بند شي صحیح شو اوس زموږ سره څلورم نمبر سیټینګ دی بیک اپ اینډ ریسټور دا چې نو دا هم دا که تاسو نه چېرته څه ډیلیټ شي په نخرایه کې نو هغه تاسو په دې بیک اپ واتس اپ ډیټا په دې باندې واپس را ګرځولی شئ صحیح شو دا ریسټور واتس اپ ډاټا پسې ور ووایئ بس واپس به راوګرځي او که نه تاسو خپل کوم واتس اپ چیټ یا هغه کلیر کول غواړئ چې پرې کلیر باندې کلیک کړئ بس واتس اپ کوم دغه غونته کې چیټ غونته کې چې نو هغه به کلیر شي بس چې نو هغه د مین سیټینګ دې سیټینګ دی اوس دلته کې وایي اف لینګویج ټرانسلیټ آپشن سیټینګ او دا چې نو ټرانسلیټ لینګویج شو آل دا هم ټیک دی دا چې کوم دی نو دا ټول ټیک دی او ډیزیبل هیډ اپ نوټیفیکیشن کوم چې تاسو ته له پاسه دلته کې عادي سیم نوټیفیکیشن نه شي دلته کې له پاسه چې لیکلی هغه نوټیفیکیشن کو تاسو بندول غواړئ نو هغه هم بندولی شي او ډیزیبل آډیو پلیینګ نوټیفیکیشن دا هم بندولی شي دا کولولی شي اوس دلته کې دی انکریز فارورډ لیمټ تاسو چې کله یو د واتس اپ نه بل واتس اپ ته تاسو کله میسیجونه فارورډ کوئ نو تاسو تقریبا د 5 کسانو ته فارورډ کولی شئ او د هغې نه سیوا نور کسانو ته نشئ فارورډ کولی نو چې کله تاسو دا اپشن آن کوئ صحیح شو دا داسې آن کوئ نو تاسو چې نو 250 کسانو ته چیټ چې نو هغه فارورډ کولی شئ په یو وخت باندې 250 کانټیکټ ته صحیح شو اوس دا نور سیټینګونه چې نو هم دغه ډېر زیات ضروري نه دي اوس دلته کې دا دی ایمیج کم سایز سینډ ایمیج اینډ فول ریزولوشن که تاسو وایئ چې موږ په 1 MB کې ایمیج سینډ کوو جو دا 1 MB پوره ده که نه په 2 MB کې سینډ کوئ دا داسې په کرښه په ایسته راولی جو بعض د 3 MB پورې تاسو ایمیج یو نه بل موبایل ته سینډ کولی شئ اوس دلته کې دی ډیزیبل ایمیج شیر لیمټ وایي سینډ مور دین 10 ایمیج فایل ایټ ونس وایي تاسو په یو ټایم باندې چې نو د 10 کسانو نه 10 یو ایمیج چې نو 10 کسانو نه سیوا ته شیر کولی شئ
دا هم ټیک دی مونږ چلته کې شیر ورو نو هغه شان دی هغه دا سیټینګ چې هغه شیر د پاره دی تاسو یو ایمیج چې هغه تاسو په زراو کسانو ته شیر کولای شئ او چې په واتس اپ کې 1000 کنټیکټ سره صحیح آلو بس دا سیټینګ هم شو اوس زموږ سره دی بل سیټینګ چې نو هغه دی هوم بل سیټینګ زموږ سره دی هوم سکرین دا تاسو لیدئ شئ هوم سکرین چې نو هغه لاولنی سیټینګ چې نو هغه هیډر دی کوم په سر باندې چې کوم دا ښکاري دا چاټ دی دا ګروپس دی دا سټیټس دی دا کال دی دا ولنی سیټینګ دی هیډر چې دی نو هغه کو تاسو بدلول غواړئ نو دا واتس اپ یو آی سټاک ته مال اړولی دی دا هم په دغه باندې ټیک دی او دلته کې اوس وایي انیبل انسټاګرام لایکس کو دا تاسو ان کول غواړئ تاسو انسټاګرام جو دا ان کې بیا تاسو ته انسټاګرام آیکن هم دلته کې تاسو ته ښیي دا خو دغه شانتې ټیک دی اوس دلته کې وایي سیپریټ چاټس اینډ ګروپ نو دا چې نو دا تاسو له ان پکار ده ځکه چې تاسو دا کله ان نو دلته کې به تاسو ته دا چیټس جدای او ګروپس په جدای دا تاسو لیدای شئ ګوره زه ان اپ کوم اوسه یو شي دا اوس دواړه یو شو هغه ګروپس ته لاړ او چې دا کله ان کې نو دلته کې ګروپس ته جدا ښیي چې کوم نمبر یې کنټیکټس هغه به ته جدا ښیي او ګروپس به ته جدا ښیي او دلته کې کو تاسو د کوم دا واتس اپ چې دی که نه اوجي واتس اپ نو دې په ځای باندې تاسو دغه هم پیډ کولی شئ خپل نوم ورته هم پیډ کولی شئ صحیح شو کوم چې ستاسو آی ډي نوم یې هغه ورته هم پیډ کولی شئ بیا په دغه کې هغه کوم هایډ آیکن چې نو هغه به په دغه کې خو دا کوم اوجي واتس اپ چې نو دا سپیشل ښکاري دغه ټیک دی او ډیزیبل سټیټس انډر مای نیم دغه هم ټیک دی هڅه وکړئ بل نور کوم سیټینګس چې دي که نه نو هغه هم ډېر زیات ضروري دي ځکه که نه چې دا تاسو لیدای شئ وایي ډیزیبل سټیټس انډر مای نیم دا چې کله تاسو داسې کلیک کئ دا الریډي چې نو دا هایډ شوی دی ځکه چې دا په دې واتس اپ کې کار نه کوي دا په بل ورژن کې کار کوي صحیح شو خو دا نور کوم اپشن چې دي که نه دا شو کیمرا آیکن دا شو کیمرا آیکن چې نو دا دې سره تعلق ساتي دا چې کله تاسو دا آني نو تاسو به دا کیمرا آیکن ښکاري که نه تاسو اپ کوئ نو دا به ستاسو دغه دی نه غایب شي داسې دا شو لایټ موډ دی دا شو ایرپلین موډ دی که تاسو ساده واتس اپ جوړول غواړئ چې بس دا دواړه اپ کوئ چې بس ساده به تاسو ته دغلته کې دا میسج ښیي او دغه درې ټاکې به درته ښیي چې بس ساده واتس اپ شو خو اصل کې دا آن پکار دی ځکه چې دا زموږ ډېر زیات پکار راځي دا آن پکار دی دا کیمرا آیکن ته اپ کوئ تاسو میسج چې چاته کوئ هغه په واتس اپ دننه ځئ او میسج ورته کوئ صحیح شو دا نور چې نو دا د کلرز په باره کې دا نور سیټینګونه که تاسو کلر چینج کول غواړئ کم انریډ میسج چې وکړي نو هغې کلر به څنګه انریډ کاونټر ټیکس کلر دا ډېر شی کلرونه دي دا تاسو چینج کول غواړئ نو چینج کولی شئ صحیح شو بیا د دویم نمبر سیټینګ دی روز کوم چې مونږ ته میسج وکړي نو ما هغې ته روز وایي هوم سکرین چې نو هغه سټایل هم هغه شانتې ټیک دی څنګه چې دی ځکه چې په دغه سټایل کې به ګوتې نه وایي دغه نه چې نو ډېر زیات مصیبت جوړېږي دا چې نو ډیزیبل کنټیکټ آنلاین لاست سین دا چې نو په بل سیټینګ کې مونږ ان کړی خو په دې کې مونږ اپ کړو نو دې د لاسه به مونږ ته بیا د نور کنټیکټس چې دي که نه کوم آنلاین هغه ډاټس یا څه نو هغه مونږ ته نه شو کوي چې دا آنلاین دی که نه دی صحیح شو او کوم هغه آنلاین ډاټ کلر چې نو هغه هم تاسو دې نه چینج کولی شئ او دا الیپزیټ ټایم چې نو دا سیټینګ پته نه لګي چې دا سیټینګ د څه دپاره دی د دې په باره کې زما ته څه معلومات نشته په نیکسټ ویډیو کې به مونږ تاسو ته دا مخوي ټیک شو اوس د فلوټینګ ایکشن بټن دا سیټینګ چې دا ډېر زیات ضروري دی مونږ ته چې کوم په سکرین باندې هغه کوم رایټ سایډ ته کده ډاون چې نو هغه پلس آیکن چې خو هغه د دې وجې نه خو دلته کې چې دا سیټینګ چې نو دا مونږ اپ کړی دی صحیح شو هایډ فلوټینګ ایکشن بټن دا چې دا مونږ اپ کړی دا چې کله مونږ ان کړو نو بیا تاسو ته صرف میسج ښیي دا تاسو لیدای شئ ورکه مونږ واپس هم ځو دلته کې بیا صرف هغه میسج ښیي او هغه د دویم نمبر سیټینګ چې نو بیا سیټینګ چې تاسو راړوئ نو هغه تاسو بیا د درې ډاټ نه راړوئ صحیح شو درې ډاټ باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو بیا تاسو ته دلته کې داسې انټرفیس کولی شي بیا تاسو ته دلته کې لیکلی او جي سیټینګ په دې باندې چې کلیک کوئ نو تاسو دغه سیټینګ ته واپس تللی شئ یا موږ تللي هوم سکرین ته یا و فلوټینګ ایکشن بټن بیا تاسو د دې چې کوم کلرز دي هغه هم چینج کولی شئ صحیح شو کلر هم دی او دا نور سیټینګونه پکې هم دی که دا تاسو هایډ کول غواړئ دا بټن تاسو دغه ځای نه ختمول غواړئ چې بس دا اخرنی اپشن دی دا چې تاسو ور دباو کړئ چې بس ختمه به شي بس بل سیټینګ چې نو هغه سټیټس دی سټیټس هم دا څنګه چې دی دا سیټینګ دا هم دغه شانتې ټیک دی د دې سټیټس کې یو داسې سیټینګ دی چې هغه موږ له پکار دی موږ چې کله سټیټس لګوو نو 30 سکندونه په بره نشو لګولی ځکه چې په نور عام واتس اپ کې چې نو هغه 30 سکند کې موږ څه لیکو نو لیکلی شو 30 سکندونه سیوا نشو لګولی نو په دې واتس اپ کې چې نو تاسو د 5 منټ کم سټیټس چې دی هغه لګولی شئ
5 منټه پورې بس سټیټس تاسو سره تاسو پې لګولی شئ که تاسو بیا څه لګوئ نعت لګوئ خپله ګانه مانه لګوئ لګولی شئ خو 5 منټ سټیټس پې صحیح شو او نور واتساپ کې چې نو هغه صرف 30 سیکنډ دي او په دې کې چې نو 5 منټ سټیټس دی چې کله آن کړئ نو تاسو ته به بیا کم سټیټس چې نو هغه به 5 منټ لګوئ دا آن صحیح دی ځکه چې تاسو سټیټس څونه غټ لګولی شئ نو لګوئ دا نور چې څنګه دی دا واتساپ کم سیټینګ نو هم دا دغه شان دی پرېږدئ ځکه چې دا هم په دې کې نورې ګوتې نه دي وال پکار دا همداسې ټیک دی اوس چې نو بل دی چیټ سکرین په دې کې چې نو کم ایکشن بار دی هغه کم سیټینګ دی تاسو لیدی شئ ایکشن بار چې نو هغه دا دی دا تاسو ته شو کېږي ایکشن بار دغه ته وایي صحیح شو دې ته چې دی نو دې ته ایکشن بار وایي که تاسو غواړئ که نه چې زما د واتساپ نه چې دی نو دا کم کال والا بټن شو صحیح شو دا کال والا بټن شو ویډیو کال والا شو دا 3 ډاټ شو دا تاسو غایبول غواړئ نو تاسو غایب کولی شئ یا تاسو لیدی شئ ګورئ چې دا 2-3 اپشنه آن کړم که نه دا به اوس غیب شي تاسو لیدی شئ دا اپشنه چې زه کله آن کړم نو دا به اوس ټول غیب شي وینئ دا چې نو دا غیب شو دا چې بیا کله تاسو کال کوئ نو چې بل چا ته کال کوئ نو هغه ته به نه نوم شو کېږي نه به کال هغه به دغه شو کېږي صرف ورته دا 3 ډاټ شو کېږي په دې 3 ډاټ باندې به هغه کوي څه خو دا چې نو دا آن پکار دی کله چې ستاسو نه کور کې موبایل پاتې شي نو دا آن کول پکار دي ځکه چې بیا کور کې هر څوک موبایل راواچوي خو په واتساپ باندې چې هېڅ چا ته هم څوک رینګ نه شي کولی صحیح شو دا ما فی الحال آن کړو ځکه چې واتساپ باندې رینګ مونږ یو بل ته کوو دا ببل اینډ ټیکس دی صحیح شو دې باندې به کلیک کړو دا خو چې نو دا میسیجونو په باره کې تاسو خپل میسیجونه کم دا کم ببل ټیکس چې نو دا تاسو څنګه لګول غواړئ دغه دي صحیح شو دا چې نو میسیجونو په باره کې دا سیټینګ تاسو ولا کلر هم ورکولی شئ د میسیجونو له صحیح شو او دا چې نو کم چې تاسو ته دلته کې شو کېږي دا کله تاسو ته غټ میسیج راشي وایي چې ریمو ریډ مور دا خو هلته کې بیا لیکلي ریډ مور خو دا تاسو چې دلته کې دا آپشن اوپن کړئ نو هغه به تاسو ته بیا ډایرکټ پوره میسیج شو کېږي داسې به تاسو ته نه ښایي چې ریډ مور یا نور څه نو تاسو ته به ډایرکټ میسیج شو کېږي دا چې نو دا اپ صحیح دی ځکه چې هغه چې نو که چېرته څوک غټ میسیج وکړي نو هغه بیا ډېر زیات ځای نیسي نو کاته اړول بیا ګراني صحیح شو دا فیکس شو کم تصویرانو والا تاسو غواړئ وایي چې زموږ کوم چیټ سکرین دی هغې ته کوم کانټیکټ دی هغه تصویر مونږ بدلول غواړو نو هغه هم تاسو دې ځای نه بدلولی شئ صحیح شو په ګروپ کې هم بدلولی شئ په هر څه کې بدلولی شئ صحیح شو یو دغه سیټینګ شو او کنزرویشن انټري سټایل دا هم دغه شانتې کوم دا سیټینګ چې نو دا هم دغه شانتې ټیک دی صحیح شو دې کې به نورې ګوتې نه وایي ځکه که تاسو رنګونه بدل کړئ نو هغه بیا تاسو ته مسله تاسو ته به بیا څه لیکل نه ښکاري نو اوس په دلته کې دا بل یو سیټینګ دی مور آپشن دې باندې به کلیک کړو دې کې چې کوم رنګونه وي که تاسو له انګلیش لږ څه درځي جو بس تاسو دې ځای نه دا رنګونه چینج کولی شئ صحیح شو ځکه چې اوس د فی الحال رنګونه نه چینج کوم بیا چې نو سړي ته په رنګونه چینج شي نو په هغې کې بیا سړي ته کوم چیټس وي نو هغه نه ښکاري صحیح شو او دا دی ګروپ ایډمن انډیکیټر دا تاسو لیدی شئ ملګرو دا درته زه ښیم په یو ګروپ کې درته زه ښیم تاسو چې کله په ګروپ کې ایډمن وي نو هغه ته به یو انډیکیټر ښایي دا تاسو لیدی شئ دا دی تاسو ته دا کچ غونته کې آیکن ښایي وایي دا چې تاسو لرکول غواړئ نو تاسو لرکولی شئ هغه کوم اپشن چې نو هغه ډیزیبل کړئ بس ډیزیبل به شي دا انډیکیټر به بیا نه شو کېږي ګروپ ایډمن ته بیا دا نه شو کېږي صحیح شو څوک هم ایډمن هغه ته بیا دا نه شو کېږي چې دا ایډمن دی دا چې نو ایډمن دی ګروپ هغه ته به دغه انډیکیټر وي سو واپس ځو ما هغه ځای ته ګروپ انډیکیټر دا چې نو دا اپ کوي ځکه چې دا عام واتساپ دی جو عام واتساپ په شانتې استعمالوئ دا نور کوم سیټینګ چې نو دا هم دغه شانتې پرېږدئ په دې کې ګوتې مه وایئ او اخرانۍ دی دا سیټینګ چې دی په دې باندې تاسو کوم دا سیټینګ دا کوم ځیګې چې دا سټیټس بار چې دا تاسو چینج کولی شئ دا بیک ګراؤنډ چینج کولی شئ کانټیکټ نیم کلر چینج کولی شئ کانټیکټ سټیټس ټیکسټ چینج کولی شئ دا کوم سټیټس چې لیکلی دغه چینج کولی شئ ملګرو هم دغه ویډیو وه او که تاسو دا واتساپ نور کسانو ته شیر کول غواړئ او دا لینک شیر کول غواړئ نو بس ډایرکټ په دې باندې کلیک کوئ جو نور کسانو ته به شیر شي تاسو په واتساپ شیر کول غواړئ په نور څه اضافیه یا په میسج کې په فیسبوک باندې دا شیر کول غواړئ جو بس تاسو په اسانۍ سره شیر کولی شئ صحیح شو ملګرو هم دغه ویډیو وه ویډیو وګورئ ویډیو ډېره زیاته اوږده هم شوه خو دا سیټینګ چې نو دا سیټینګ داسې و چې ختمېدو سیټینګ نه و ډېر زیات ضروري سیټینګ و تاسو له پکار چې دا آن پکاري هم دغه سیټینګ او
ویډیو خوښ شو نو زما فیسبوک پیج چینل هغه انور ټیج فالو کړئ او ورسره دا ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو ته یې شیر کړئ. ډېره مهرباني.